بیشک زمو مدد کوین کای هغه الله تعالی د چې کتاب نازل کړی دی او هغه د نیکو نه مدد او ملګرتیا کوي. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. او هغه خلق چې توسه د هغه الله تعالی نه غیر بولای دوی د توسه د مدد کول هیڅ وس نه لري او نه د خپل ځونن سره مدد کولای شي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. کچره ته دوی هدایت را وبوله نو دوی نه اوري او ته به دوی ویني چې تو ته ګوري په داسې حال کې چې لیدل نه کوي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ته معاف کول روونه سه د عفو کول عادت رو خپل کا او د نیکۍ حکم کوا او د جاهلونو نه مخ وګرځوه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. کچره د شیطان له طرفه کیمه وسوساتو په ګناه کول ورتیز کی نو په الله تعالی پورې پناه وغوړه بشک هغه شو اوریدونکی شپوی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بشک هغه کسون چې پرهیزګار شوي دي کله چې هغوی ته د شیطان د طرف نه څه وسوسه ورسیږي نو دوی د الله تعالی حکم رو یاد کی نو ناڅاپه دوی لیدونکي وي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ورونه د شیطانانو دوی لره په ګمراهۍ کې روکش کوي بیا دوی هیڅ کمای نه کوي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د خلق په مخ کې څه نقشه یعنی معجزه نه پیش کوي نو دوی وایي چې تو د ځون د پوره څه نقشه ویلې خوښه نه کړه. دوی ته ووایه زه خو صرف په هغه وحی پسې ځم چې زمو رب مو ته راولېږلې ده دا د بصیرت یعنی د پوهې رڼاګانې دي ستو د رب د طرفه هدایت او رحمت دی د هغه خلق د پوره څوک چې دا قبول کی. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. او کله چې قرآن لوستل کیږي نو توسې هغه شو اورئ او خاموش اوسئ د دې دپاره چې په توسې رحم وکړی شي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب سهار او مشوم یو دوا پزړک شه په عاجزۍ او په ویره سره او په ژبه باندې هم په ورو او سره ته په هغه خلک کې مکه چې هغه په غفلت کې پروت دي. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بشک هغه کسان هغه پرشتي چې د خپل رب سره دي هغه د عبادت نه تکبر نه کوي او د هغه الله تعالی پاکي بیانوي او خاص هغه الله تعالی ته سجده کوي.